Welcome guys to the University of Learning English. Most of our subscribers has no any idea about the Ielts. But today in this video, in this short video, I'm going to make you all understand about the Ielts. So let's kick it off. Let's kick it off. د ټول نه مخکې خو تاسو د صحیح تلفظ یعنی پروننسیشن زده کړئ چې دا څنګه ویل کیږي IELTS. زیات کسان وایي کېدای شي تاسو مو وایئ Ielts خو دا Ielts نه دی دا ویل کیږي Ielts په نه وایي Ielts ویل کیږي یو قسم ته بټنې دي چې هغه د زنانو په جامو کې لګي د سړو په جامو کې نه د زنانو په جامو کې هغه Ielts دی خو دې ته به Ielts نه وایي دې ته به وایي Ielts. دا خو صحیح شو تاسو د دې صحیح تلفظ صحیح پروننسیشن زده کو خو اوس دا زده کول پکار دي چې دا Ielts د اخر څه بلا ده په کوم ځای کې دا پکار راځي او آیا که چېرته یو کس دا Ielts وکړي نو دې سره هغه انګلیش زده کولی شي او که نه په څومره وخت کې به انګلیش زده کړي او د Ielts ته په کوم وخت کې په کوم ځای کې ضرورت راځي Ielts تاسو ته پته شته چې په Ielts کې د هر یو حرف بدله معنی ده یعنی هر یو حرف لیټر دا بدل مینینګ ورکوي لکه د آی مطلب د انټرنیشنل د انټرنیشنل مطلب د بین الاقوامي په پښتو کې ورته ویل کېږي نړیوال د ای مطلب د انګلش او د ال مطلب د لینګویج یعنی زبان د ټي مطلب د ټیسټینګ یعنی یو څه ټیسټ کول او د ایس مطلب د سیستم یعنی نظام نو دې نه دا معلومه شوه موږ ته دا پته ولګي چې Ielts یو قسم ته ټیسټ دی یو داسې امتحان دی چې په دې کې زموږ د انګلیش جایزه اخیستل کېږي چې زموږ انګلیش په کم لیول دی زموږ انګلیش ښه دی که خراب دی که ګزاره کوي لکه څنګه چې موږ ځان ته په لیبارټرۍ کې ټیسټ کوو نو د لیبارټرۍ د ټیسټ نه موږ ته دا معلومیږي چې آیا زموږ په بدن کې زموږ په وجود کې میادي تبه ملیریا یا بل قسم بیماری ورکې شته او که نه همدغشان Ielts هم یو قسم ته نظام دی یو داسې ټیسټ دی چې په دې کې زموږ د انګلیش ټیسټ اخیستل کېږي زموږ د انګلیش جایزه اخیستل کېږي چې آیا زموږ په دماغو کې انګلیش ته او که نه موږ انګلیش ویلی شو که نه زموږ انګلیش لږ ښه دی او که ډېر ښه دی بس دا یو قسم ته ټیسټ دی یو قسم ته امتحان دی چې برټش کونسل دا اخلي او زیات کسان خو داسې وایي و زه به Ielts وکړم او د Ielts نه بعد به زه انګلیش زده کړم زه به هر چا سره په انګلیش کې خبرې کولی شم روار انګلیش به ویلی شم او په انګلیش کې به ډېر زیات ماهره شم داسې زیات کسان دا سوچ کوي دا فکر کوي خو نه دا یو ډېر غلط سوچ دی Ielts څه کورس نه دی دا یو قسم ته امتحان دی صرف او صرف یو ټیسټ دی چې په دې کې ستاسو د انګلیش جایزه اخیستل کېږي چې تا ته انګلیش درځي او که نه په دې ټیسټ کې په دې امتحان کې ستاسو ریډینګ رایټینګ لیسنینګ او سپیکینګ د دې څلور څیزونو امتحان اخیستل کېږي چې تاسو انګلیش لیکلی شئ او که نه تاسو انګلیش لوستلی شئ او که نه تاسو انګلیش ویلی شئ او که نه تاسو په انګلیش باندې پوهیږئ او که نه بس د دې څلور څیزونو امتحان درنالي او تقریبا دا د 2 غنټو او 4 منټو امتحان دی 4 منټو یا 6 منټو اوس د Ielts ټیسټ ته په کوم وخت کې ضرورت پیښیږي یعنی دې ته به ستاسو ضرورت کله وي نو کله چې تاسو اراده وکړئ او تاسو غواړئ چې بهر ملک ته لاړ شئ انګلینډ ته امریکا ته نیوزیلینډ استرالیا یا بل کوم یو انګلیش سپیکینګ کنټري ته د انګلیش سپیکینګ کنټري مطلب دا دی د انګریزانو ملک هغه ملک په کوم ځای کې چې انګلیش ویل کېږي که چېرته تاسو د سټډي دپاره ځئ یعنی هلته سبق وایئ او که چېرته تاسو همداسې د کار دپاره ځئ او تاسو د دې ملک ویزه اخلئ نو د ویزې سره به ستاسو نه د Ielts ټیسټ هم غواړي نو په دې وجه باندې Ielts ټیسټ چې کوم دی دا ضروري د هغه کسانو دپاره څوک چې بهر ملک ته ځي که هغه د کار دپاره ځي که د سټډي دپاره ځي نو دا ټیسټ به خامخا ورکوي د هغې نه بعد به دا هغه ملک ته ځي خلاصه که چېرته درنه څوک پوښتنه وکړي چې د دې صحیح تلفظ پروننسیشن څنګه دی نو تاسو به داسې نه وایئ Ielts غلط دی ټول خلک وایي Ielts خو دا یو غلط تلفظ دی تاسو به داسې وایئ Ielts دا دې صحیح پروننسیشن دی بیا که چېرته درنه څوک داسې پوښتنه وکړي چې په Ielts کې د یو حرف څه مطلب دی نو تاسو ورته ویلی شئ چې د آی مطلب د انټرنیشنل د ای مطلب د انګلش او د ال مطلب د لینګویج د ټي مطلب د ټیسټینګ او ایس مطلب د سیستم یعنی انټرنیشنل انګلش لینګویج ټیسټینګ سیستم دا د Ielts د یو حرف مطلب دی بیا خامخا که څوک درنه داسې پوښتنه وکړي چې Ielts څه شی دی دا څه بلا ده
بس صرف دومره ورته وایي چې دا یو قسم ته ټیسټ دی. په دې کې زموږ د انګلش جایزه اخیستل کېږي. د هغو کسانو د انګلش جایزه ورکې اخیستل کېږي څوک چې بهر ملک ته ځي، یعنې انګلش سپیکینګ کنټري ته ځي، هغه ملک ته چې په هغه کې انګلش ویل کېږي. نو د هغه ملک ته د تلو نه مخکې دوی به خامخا یو ټیسټ ورکوي چې هغې ته ویل کېږي آیلټس. آیلټس څه قسم کورس نه دی، دا صرف او صرف یو قسم ته ټیسټ دی، یو قسم امتحان دی چې اخیستل کېږي. د دې لپاره تیاری کېږي په انسټیټیوټ، کالج وغیره کې، هغې ته به ایډمیشن کې او تا به آیلټس ته تیاری. او د دې نه بعد په 4 نمبر باندې آیلټس ټیسټ ته په کوم ځای کې ضرورت وي. نو دا خو ما تاسو ته ویل که چېرته تاسو بهر ملک ته ځئ انګلش سپیکینګ کنټري ته د کار دپاره یا د سټډي دپاره، د سبق دپاره، نو بیا به تاسو آیلټس ټیسټ ورکوئ. ستاسو دې ټیسټ ته بیا په دې ځای کې ضرورت راځي. زه امید کوم ګران کتونکو چې تاسو به په آیلټس باندې پوه شوي یاستئ چې آیلټس اخر څه شی دی. د دې نه بعد که چېرته تاسو انګلش همدغه شانې په پښتو کې زده کول غواړئ، د انګلش ګرایمر او داسې ډېر څه چې د هغې په ذریعه سره تاسو په ډېر کم وخت کې روان انګلش زده کولی شئ، نو بیا په همدغه ځای باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې یوټیوب یو ډېر زیات غټ پلیټفارم دی. بیا موږ پسې په کم ځای کې ګرځئ. او که چېرته تاسو انګلش په اردو کې زده کول غواړئ، نو بیا تاسو په یوټیوب باندې سرچ کولی شئ فرینک ټرینر. دا زموږ یو بل چینل دی چې دغلته تاسو انګلش په اردو کې زده کولی شئ. که چېرته تاسو ته اردو درځي، نو بیا دې چینل ته خامخا ورشئ، ځکه چې د دې نه به تاسو ډېر نوي نوي څه زده کوئ چې هغه به نه تاسو په سکول کې زده کړي وي، نه په کالج کې او نه په انسټیټیوټ کې. سیو انشاءالله بل وخت یو بلې ویډیو سره. انټل ټیک کیر اینڈ ګډ بای.